د دې وطن زخمونو ته علاج وطن جنت نشه. د کندهار ښار په نهمه ناحیه څلرم ګذر کې د دوو کوڅو د کانکریټ کولو کار جریان لري. پکې کرمه کمال روح نگران دی ګلان پکې کرمه وطن جنت نشه. دغه کوڅې چې تقریبا 630 متره اوږدوالی او 7 متره بردوالی لري تر دې دمه یې 15% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 2 میاشتو په موده کې بشپړ سي. لومړي سر کې مو چې کار شروع کړو هغه کندنکاري شروع شوله او کندنکاري تقریبا مو چې 15 سانتي پورې د سلاب نه د چرۍ د سلاب نه لاندې مو کندنکاري شروع کړې ده. سبګریډ طبقه انشاءالله کارونه روان دي او د دې نه وروسته سبیس مواد په دې باندې اچول کېږي. سبیس طبقه په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې تقریبا 106 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 10 کسان په مسلکي ډول او 9 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د کندهار ښاروالي څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړې ده. دلته زموږ کار ډېر ښه روان دی. موږ د ښاروالۍ څخه هم خوشحاله یو. د دغه کوڅو په اساسي رغونې سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. چې دغه کار موږ شروع کړی او موږ ځوانان د کلي او د محل د ګذر ځوانان ټوله په اخته دي په دغه کار باندې. ژمي کې خو دغه مشکلات و چې راول خو دا چرې ولې رښتیا مې باندې کوڅې به ډکې ولې د اوبو بیا دا چرې وختلې او بیا دا مشکلات و چې د به خټې کېدلې خټې به ولې موټران به نه سپک تللی. وطن 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 زی بلبل دامی گلزار دی پا مال و سر بساتم زما جوندون تا